السلام علیکم. زه فیض الامین ستاسو په خدمت کې حاضر د متحده عرب اماراتو او خواوشانه د تازه خبرونو سره. په متحده عرب اماراتو کې د کرونا وایرس بیماری په تیزېدو سره په خورېدو ده او په 13 ورځ کې 14,900 خلک په دې بیماری اوخته شوي دي چې وسره د یو مریض د مړینې خبر هم راپورټ شوی دی. د متحده عرب اماراتو وزارت صحت خلکو ته د احتیاط او خبردارۍ پیغامونه ورکړي دي. د وایرس خپرېدو سره سم دلته د ټیسټونو کچه هم ډیره په بره تللې ده چې په ورځ کې د 5 نه تر 6 لکو پورې ټیسټونه اخیستل کیږي. له نورو ملکونو په پرتله چې په اروپا او امریکا کې د مرض خپرېدو کچه ډیره سیوا ده. دلته د دسمبر په میاشت کې چې په شروع کې په ورځ کې 50 او اوس په سیوای شوي دي. دلته خلکو ته د لګېدلو واکسینو او د بوسټر واکسین په سبب دي چې په لوړه کچه باندې خلکو ته لګېدلی شوي وو. د نوي کال او کرسمس په خوشحالو کې خلکو ته د احتیاط او خبردارۍ سپارښتنې ورکړې شوې دي. د انټرنیټي شبکو یا سایبر کرایم خلاف جوړ شو قانونونو کې بدلون سره سم نوي قانونونه وړاندې شوي دي چې ککړ مجرمانو ته چې کرپټو کرنسي چې متحده عرب اماراتو نوي تسلیم کړي د هغې تشهیر چې په یوټیوب او نورو سوشل میډیا باندې کیږي خلاف سخت قانونونه پاس شوي دي چې پکې ککړ او ثابت شوي مجرمانو ته به د 1 ملیون درهمو او د 15 کالو نه والي تر 10 کالو تر قید سزا اورول کیږي. د قانون دړه آرټیکل 48 خلکو ته وایي چې د انټرنیټ نه علاوه په هره طریقه چې د دغو کرنسو چې دا ملک نه مني په مشورتیا به ککړ خلکو ته سخت سزاګانې ورکړل کیږي. د دوبۍ صدر شیخ محمد بن راشد د دوبۍ تاریخي ړومبی سند لرونکي نرس حسین قائد په مړینې د هغه کور ته په دعا ورغلی و او د هغه مړینه یې لویه زیان ګڼلی دی. شیخ محمد د حسین قائد تصویر په خپل ټویټر پاڼه باندې هم لګولی دی. ویل کیږي چې حسین قائد د دوبۍ زوړ تاریخي اسپتال چې مکتوم اسپتال په نوم یاد دی د 1952 نه جاین کړی و. شیخ محمد د حسین قائد بچو سره په ناسته کې هغه ته د مغفرت دعاګانې وکړې. د متحده عرب امارات مشرانو د لیبیا حکومت او د هغې د اعلی کونسل مشرانو ته د دغه ملک د ازادۍ ورځ لمانځلو کې مبارکۍ ورلیږلي دي. د شارجې اوسیدونکي راجیش بوس د ابوظبي بیگ ټکټ ډرا کې 1 ملیون درهم ګټلي دي. هغه وایي چې یو هفته مخکې برخ شوي ماشومانو پسې په دې خوشحالۍ کې د هغه خوشحالي برغه شوې ده. برجیش به د انعام برخه هغه ملګرو سره هم شریکوي چې په ټکټ اخیستو کې ورسره برخه اخیستې وه. باقي خبرونه د بهر دنیا نه شاملو. په بنګلادیش کې په یو کښتۍ اور لګېدلی دی چې لږ تر لږه 30 کسان یې وژلي دي او نور په سوونو زخمیان دي. د رپورټونو مطابق کښتۍ د ډاکې نه 250 کیلومتره لرې په سیند باندې روانه وه چې په انجن کې اور لګېدو او بهر د انجن د کمرې نه بهر اور راووته. په کښتۍ کې موجود مسافر چې کچه یې د خپله حد نه خورا سیوا وه ډېر خلک وژلي او ځپلي دي. د چین لرغوني هیات
موندونکي یا فوسل ایکسپرټ عملې په چین کې د ډایناسورس یو داسې امبریو یا پاتې مونتې ده چې لږ تر لږه 6.8 میلیونه کاله زړه ده. پریس ته د ورکړې شوي عکسونو او د دې راپورټونو مطابق دا امبریو یا پاتې شونې په بشپړه توګه مونتې شوي دي او ښایي چې دا ډایناسورس د یوې چرګې په شکل په اګو ناستو. فوسل ایکسپرټو یا فوسل پوهانو دا امبریو د چین په جنوبي غانزو کې مونتې ده چې دی پې د بیغاښو ینګلیانګ بیبي نوم ایښی دی. د برمنګم یونیورسټۍ پروفیسر فیون واسیوم ما وایي چې د ډایناسورس مونتې شوو امبریو کې دا د ټولو نه مهمه او خصوصي لاسته راوړنه امبریو ده. ښاغلي فیون ما سره د خپلو ملګرو بیبي ینګلیانګ په داسې شکل کې ومونته چې خپل سر یې د خپل وجوده لاندې په ځمکه ایښی و او خپلې خپې لکه د مرغو داسې راکونټې کړې وې لکه چې چرګې اګو ته ناستې وي. د دې په وینا په منتشو امبریو کې په اګو ناستا یا اګو شاربلو تر اوسه نو ثابت شوي. دا پوهان وایي چې ځناورو د خپلو ارتقا په دوران کې چې د اګو نه د بچو پیدا کولو په عمل کې تېرېدې هغه نسلونو او ځناورو خپله بقا ونه کړه شوه چې د اګو شاربلو په عمل پوهه نه شوې او ښایي چې پاتې شوي اوسنی مرغو خپل اګو نه د بچو پیدا کولو عمل هم د دغو ډایناسورسو نه زده کړی وي او وایي چې قسم یې د هغه ډایناسورسو دی چې په چین او شمالي امریکا کې امبریوز مونتې شوي دي چې د الوتو او وزرو سره سختنو. د روسیې مشرتابه ښاغلي پوټین ویلي دي چې د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په هکله بد رد وهل یا ګستاخی کول د مذهبي روادارۍ او آزادۍ خلاف جرم دی او وایي چې دغه مجرمانو ته سزا ورکړی شي. چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یې تایید او تعریف کړی دی او ویلی دی چې دا خبر دی په ټوله دنیا کې پروموټ شي او د اسلام پوب یا د اسلام نه د کرکې او یاري خلاف په کار وکارول شي. ښاغلي پوټین ویلي چې د پیغمبر اسلام په شکل کارټون جوړول فن نه بلکې هغه ته سپکاوی دی او د دغه دین منونکو احساسات او جذبات راپاروي او وایي چې فني یا کلتوري ازادي خپل حدونه لري او د نورو دینونو منونکو دل ازاري نه ده پکار. ښاغلي پوټین وایي چې د نورو ملکونو خصوصا د فرانس او امریکې په پرتله یې خپل ملک په داسې حدونو او قدمونو راسمبال کړی دی چې پکې هر قسمه نظریې زغمل کېږي او بشپړېږي او وایي چې روسیه په ګډو عقیدو او نسلونو جوړ یو پرامنه ملت دی. د پاکستان پی ټی آی یا تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې شوي بلدیاتي انتخاباتو کې د لوړې کچې زیان نه پس فیصله کړې ده چې د پارټۍ په سطحه جوړې ټولې کمیټې ختمې کړي او وایي چې په خیبر پختونخوا کې په شویو انتخاباتو کې ودرول شوي کاندیدان یا
یا مقابله اخیستونکي شریک په رشته دارۍ او اثر رسوخ خپل ټکټونه ترلاسه کړي وو چې د زیان او بیلات په سبب وګرځېدل. د خیبر پښتونخوا پلازمېنې پېښور کې پی ټي آی ته د سراج الحق جماعت اسلامي په ډېرو ووټونو شکست ورکړی دی او خپل کاندید یې د پېښور د کونسلرۍ په مشره کرسۍ کېنولی دی. دا و ننني خبرونه. د کره او تازه خبرونو لپاره ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر نورو راتلونکو خبرونو پورې د الله په امان.